او یلکه قدرمندو سلامونه مې واخلئ دا مخال موجود یو د ګنډيري په سیند غاړه باندې د اشنغر ښکلاګانې او دا لړې او دا وریځې دا به تاسو ته ښایو د اشنغر چې کوم څیزونه مشهور دي په هغې کې ګنۍ دی ګوړه ده او مالټې دي نو نن به موږ تاسو له سیل درکوو د مالټو د باغ چې آیا مالټې د ګنډيري مالټې دي او د اشنغر مالټې دي څنګه مالټې دي خوږې دي ترخې دي تروي دي سرې دي شنې دي دغه ټول سفر دغه ټول منظر به راځي تاسو سره شریکو او ولاړ یو دا د ګنډيري خوړ دی او د دې ګنډيري په خوړ په غاړه باندې موږ ولاړو ډېره ښکلې نظارې دي وریځې دي ګنۍ دی را سره لاس کې زما سره زما کزن سجاد دی هیوند موسم دی بالکل زبردست موسم دی راځي زموږ سره ځو چې د مالټو باغ ته ورولم او د مالټو په باغ کې در باندې سیل وکړم زموږ سره اوسئ یې لکه زما سره یو ځوان میلاو شو دا د سکول نه را روان دی او ما سره په لاس کې ګنۍ دی د سکول نه راغلی او ومې درو ما ویل چې د ګنډيري په خوړ باندې راوختلې دا فضاګانې او دا ښکلاګانې تا د خوند درکوي که نه درکوي څه فضا ده خوند کوي ډېره مننه دا ځوانان دي او دا ژوندي ځوانان دي او یخني ده ډېره زیاته مننه کوم خپل سبق ته چمتو اوسه چاقه چوبن اوسه او خپل ځواني دي د دغه سبق نظار او قربان کا ډېره زیاته مننه ورځه لالیه دغه ویلاګ را تر پایه پورې وګورئ دا ویلاګ به سره شریکوم او اخم موضوع ده او اخم ټاپک دا دی چې زما کشر کول چې کوم دی دا ډېر په تیزۍ سره رواني او ډېر زیات تیز رواني نو دغه یو پیغام ول ورکوم چې دلته راکوزېږي دا د ګنډيري نه چې کومه د قندهارونو لار راکو شوې ده نو دغه یې وینې ته تاسو وګورئ دا چې کوم دی بیا کشران په ځان نه پوهېږي او راختئ ډېر په تیزۍ سره د موټرسایکل دوه ټیره دي او په دوو ټیرو باندې سره هم هېڅکله هم په دوو ټیرو شیز باندې اتبار نه دی پکار تاسو چې راځئ ډېر په قلاره ډېر په تسلۍ سره راځئ ټول کاڼي دي دښتې دي لوړې جوورې دي نو خیال کوئ احتیاط کوئ چې بیا دغه شانتې وینې بهیږي تیز رفتارۍ نه ځان وساتئ راځئ زموږ سره دغه غر نه چې کوم دی نو دغه اورې بل کړی دی او د دې نه دغه ګیاګانې سوځي چې دا غر ښکلی شي سپرلی روټوکېږي ښکلی ښکاري غر زما سره ځوانان راغلي دي او د ځوانانو دغه بنډارې به د خیمه په دغه کې چې کوم دی نو موږ سره یو دا ځوان دی هلکان راغلي دي اورونه بل کړي دي دوی نه به تپوس کوو چې آیا په کوم مقصد دلته راغلي دي دا خو د هلکانو ځان مشغول کړی دی ځان د ګرمولو دپاره چې کوم دی نو اور یې لګولی دی او په دغه اور کې چې کوم دی نو دوی ځان ګرموي او ښه مزېدار ورته ناست دي د سیند غاړه ده تاسو به وایئ چې دا څنګه منټدان دي که څنګه چې یو خوا یخاو دی بل خوا ګرمایي ده نو دا ګرمه او دغه یخو دا دواړه چې په خپل منځ کې ولګي د خپله مزه ده او بیا راشي دلته د ښکلي نظر شنه فصلونه دي او شنه علاقه ده نو دغې نه مزې اخلي او خوندونه دې اخلي او ځو مخکې د مالټو باغ درته ښیو قدرمندو څنګه چې تاسو ته مې وویلې چې باغ ته به ځو او په باغ کې به تاسو ته چې کوم دی نو د دې اشنغر د سیمې چې کومې ګوړې دي او کوم ګني دي خو تاسو ته هم پته ده او په هغې باندې موږ خبرې هم کړې دي خو نن د مالټو دغه باغ ته راغلي او دغه مالټې چې کوم دی دا به تاسو ته ښایو چې آیا د اشنغر مالټې څنګه دي د دې مالک چې کوم دی نو هغه را سره ولاړ دی او دا خوږه خبره یې وکړله مشتاق عالم وایي چې د دې باغ مالک خو الله دی خو بیا هم د دوی په مشرۍ کې دا باغ مشتاق لالا څنګه یې شکر الحمدلله حالات ښه دي چونکې قدرمندو معذرت به غواړم خاطر به نه درنه وایي د اواز لږ کمی به درځي خو بیا هم موږ کوشش کوو چې تاسو ته اواز در ورسو مشتاق دا راته وایي چې تاسو سره په دې باغ کې څونه بوټي دي یاره جی داسې خو راته پته اواز به تیز دی خو تقریبا 400 بوټي دي 400 بوټي دي دا راته ووایه چې موږ به د مې صاحب باغ اورېدو چې یاره مې صاحب د هغې باغونه دي خو د دې مالټې کې او د مې صاحب په باغ کې هغه مالټې کې څه بدلون شته یاره تقریبا هغې کې داسې بوټي پکې شته که نه چې زموږ د بوټو په شانته کې دي صحیح او ډېر پکې داسې دي چې دې ته نه رسي مشتاق دا زموږ دا چې دي دا ټول یو لاس مالټه ده بلډ مالټه ده دې کې
بدل بوټي نشته. یو مالټه ورو شو کو چې دا عام نارمل مالټي دي کنه لکه دین را شو کولې شو دا جی بالکل ولې کتون دا خو ما اسی وړه مالټه را شو کولې مال چې ما دې کو کنه چې څنګه دا کنه راکه سجاده دغه راکه یا مونږ ځان سره د کور راوړل قدرمنو خو صرف تاسو د مالټي په رنگ هم دی او د مالټي شانتي رنگ هم دی واقعي د دې کې دوانو کې سدونه فرق نشته خو مشتاق دا ته وې دي کې خو لک شانتي سرواله ده کنه دا لا پوره نه دی لګي لکه دا مالټه بس رکی بالکل په ذمہواری بس رکی دا خو ما خامخا کچر مسله دا وشو کنه چې دی چنې ته صبرونی کې دی وخت کې اوس په دی باندې مرغه هم لګي دی خوري دا سوري کې نه دوی په تادیو کې صحیح یعنی چې دا چنې ویني دا بلډ پکې شته ان شاء الله اوس په ویني تاسو خوري کنه دی کې تاسو یو قسم دا بلډ والا ټول یو ذات دي کې بدل بوټي او واقعي د چې څنګه بلډ دی ښکاری دغه شان انسان لور کوي ان شاء الله چې راګه چې کوي هغه الله کوي ونی سجاد مالټا را شو کوي نو سجاد د بلډ والا مالټا رو شو چې بلډ دی نورم سیوا شي تاسو واسه بلډ سیوا دی هغه د یوسف جان خبره وي دا خو سم موجل کې ما نه صبر نه کیږي تاسو خبرې کوي خو زه به شروع واچوم ته مالټا ما ته کا او زه به وته دا خورم زمونږ مرګري واغه مالټا رو شو کوله د دې دا وګورئ ها A1 مالټا دا ماشاءالله خبرې پکې نشته سپیشل تاسو مراد ور دي چې هغه بلډ کوي مشتاق لا دا ته د دې مالټي خوراک څنګه په څنګه طریقه خلک بیا خاندي وي دا د دې خوراک چې کم دي دا راته ته ټنګ راکې چې مونږ هغه شانتي وو طریقه خو استا خپل خو خرجته څنګه کوي خیر تاسو ته پته لګي سجاد دراکه سجاد له خو طریقه ورزي سجاد خو په دې ډول ځان نه خو خوري خدا دا بس د خوراک قابل شو کتونکو د مالټي د خوراک دغه طریقه ده بس دا دغه شو او بیا نو خله لګول خو هغه تاسو انصاف دی چې څنګه خوري خو زبا چون کې زما غس لاستن زو د خلاص د مالټا راوړم او زبا تاسو ما چې ډیر خوان بو کی او کما دې مالټي سره چې دغم نه کنه مالګم نه نو هغه ډیر کول ښکاری ډیر کول ذایقه نو کاغه په سوزکی کې چې هغه وی مالټي 3 درجن په 50 کنه په شل کې په 50 نه یو درجن په شل 3 درجن په 50 هغه کې 10 روپے ډیسکاونټ درکړی او دا ګوره هغه مالټي نه دي دا په 300 روپے درجن په بازار کې یاد ساتئ دوکان چې دا ګوره اوریجنل مالټا مشتاق لا راشي او اخم تاسو ته نکومه مونږ ته ډاکټران اکثر وایي کنه ډاکټران خو نه وایي خو خلک عام لوکل کلو کې خلک وایي کنه چې دا مالټا زکام لخی بالکل دا زبردست دي هغه کمی چې دي کینوان چې هغه یخ دي او دا تاسو وخورئ ان شاء الله تاسو ته بیا پته وي دې پس به تاسو بمس کوي دا ګرمي ان شاء الله وی بنې تاسو به دې پس بمس کوي دې کې ګرمواله ډیر ده او باغ څونه وخت را رسي تر دې هو سلامت سیزن بوټه چې وکړي بوټه دا خو زمونږ یاداش نه مخکې خبرې دا د ماما زوی زما ویلی مال دا خو په بازار کې خرڅيږي کنه خو هغه ور وخت را شو کېدلی نو مال هغه مانی سړی ډیر نه مړیږي مال دا چې 200 د بوټي تازه وخوري سړی مکمل مړی ګینده ته پته لګیدلی ته پوسټ وکا یو مانټي وکړه نو کته چې پوسټ کې مخرم خدا ما غنی وجو او ځا غنی مول کړم السلام علیکم ګلالي ماشوم په راوړلم او دا دلته باغوانان چې کوم دي چیس کې خمزیدار ځان ته اور بل کړی دي او دلته نور ملګری راغلي ټیک ټاک خي جوړ ټیک ټاک خوشاله خي دا ځوانان چې کوم دي ژوند کوي په دې ټینشن زمانہ کې ها په یاد ته څنګه یار خي خوشاله ماشاءالله د شخکار لکه وښه د کرکټ نه راغلي دا راته وایي چې مالټا دا وګورئ کتونکو دا به بیا برار راو کاري خو ځان ته پوره ښه پیا ته ونچ دي دا مرګره فکر کراواله راشه دا راته وایي چې دې مالټې د کم ځای نه راغلي مونږ دې له صفان خلک نه راغلي صفان خلا خو دغه ځای دی بیا خو تاسو کله دی دا کنه او مخکې خړلې دي دا مالټې او پرون راغلي او مزه کړو ډیره لکه خوانه ماغسته دي ډیره خولي مالټې دی واده چې څوک یې مونږ ته دې ماټول راشي او ټول یې نه ده اینه ده نه تا کې خو نه شته نه نو تا دې سبا پیدا شي ته دې نه کراته چې ولې نه وي چې دې ما کې نه نشته دی خو دې مالټا کې نه دی راغلي نو که تاسو چې ډاکټران پرې دی ډراپونه مخې جو خودل ترازه مالټا پرې مرګري چې کوم دی دې شوکه کوي او دا راته وای دا ګلان سکی کار کوي یاره ته خاصم په ګولو کې لګي نه دا قطعه ټوکی کار کوي ها اواز تیز ها اواز براته لګ تیزه دا چې
ته داسې پرې پرې کړي که نه نو دا بیا په څه طریقه باندې لګي هغې باندې دا به زه سره ټولو څلورو بوټونو ته په سلوشن ټیپ باندې که په میخ باندې میخ باندې ها مالټو ریټ څنګه دی څه درزن په څو کې ده په باغ کې په څو ده په بازار کې په څو ده پته شته که نه شته یاره ریټ یې ښه تیز دی ها په 3000 2000 کې پیټې دي پیټۍ که نه نو خوشحاله وي په ریټ باندې خوشحاله وو خو باغ لږ کم راغلی لکه باغ دا خو د دنیا نظام دی که داسې شپږ باغونه تا سره نور هم تا ویل چې دا کم دي که نه ولې چې کله پیسې ډېرې شي نو لالچ هم ډېر شي نو په دې باندې شکر وباسل پکار دي چې دا کم څه دي تاسو دلته څه کار دی څه کار کوئ زمون دلته دا کار دی چې بس دا پیټې ته پیړه کوي دا استادانو بس تاکو ها ستاسو دیاړي څه ده زمون ویاړي زمون د میاشتې کاته ښه د میاشتې کاته ده خوشحاله وي په خپل ژوند کې زه ډېره مننه خوشحاله اوسئ دغه اور لګېدلی دی او ښه مزېدار چید وي ځان له بخئ نو کتونکو نن ښه دا کریټ ساز استاد دی دا کریټونه سازوي که نه کریټ ساز استاد دا راته ووایه چې مالټه لکه اسم ښیي که نه د صحت دپاره خو مالټه ښیي هغه دا چې کومه په سوزکو کې خرڅېږي هغه هم ښیي یا که کومه دا په باغ کې دا خو بیا پیور شی د سوچسیز دی نو دا راته ووایي چې مالټه تاسو په خپله باندې خوښوئ که نه زړه م دې څښا دی ولې خپله یې خوښوو ولې نه ها په خپله باندې خورئ ها دا راته ووایه چې مالټه کې لکه داسې کوم خصوصیات دي چې تاسو ته پته وي تاسو پوه وئ چې هغه صحت له ښیي بلډ مالټه صحت لپاره ده او کومې چې خاص یو پروټین دی کنه شي او بلډ مالټه مزاخله وینم دا کوي او وینه دغه زیاتې که نه ها د شپې دلته پاتې کېږئ نه زه ها د شپې له ځئ تاسو صحیح ده صحیح ده زه ډېره مننه خوشحاله اوسئ کار کوئ ژوند درته غواړو یاره قدرمنو دا مهال لا سره ځوانان ولاړ دي ډېر ښکلي ځوانان دي الله پاک یو ښکلا ورکړې ده تاسو به وایئ چې څنګه نو تاسو که وګورئ نن راغلي دي دوی هم مالټو له راغلي که څه له راغلي باغ کې ولاړ دي خامخا ظاهره خبره ده چې مالټو له به راغلي ګله څنګه یې حالات ښه دي ماشاءالله رنګ جوړ سور شوی دلته په مالټو پروت دي او بل کار دی نه شته بس دلته راځي او کریټ نه ډک باسي ها مېلمانه پېښور نه راغلي دلته کوم ځای ته راغلي وي ګله ها دا یو علاقه ده لکه ځای نه ښیي خو بس دلته راغلي وي ها ګنجې ډاک خو ډېر لرې دی که نه ها د ګنډېري نه هغه سایډ ته دی که نه شکور سایډ ته دی که ها ډېره مننه نو داسې ښکاري لکه زمونږ د علاقې که نه د پېښور کې ځایي پاتې کېږي هلته پیدا شوي وي که اوس تلي وئ اصل کې مومند وئ ښه ته څنګه یې لکه ټیک ټاک لاري ده نن زمونږ د اشنغر مالټو له راغلي وئ او تاسو خو مخکې هم راغلي وئ خو دا ځل چې رالئ مالټه هم سکلې ده که نه سپورې خولې ولاړ وئ ها نن هم لا نه ده پرون هم سکلې نن د هغې خاطره بیا راغلي وئ اموخته نه شئ بیا به ګینې مالټو له رامنډې وښئ خو دا راته ووایه چې مالټې د اشنغر څنګه دي ها خوند کوي او صحت له ښې دي تا له څه پیاده درکړې ده پرون نه راپاتې ولې نه ننګي خو یې دونه سره سره دي خامخا بېدله خامخا په ملګرو کې داسې مزاحیه ملګری یو نیمي که نه او هغوی چې کوم دی دغه بانډار برقرار ساتلي څه پیغام به ورکوې د اشنغر د مالټو باندې یا په خپل ځوان کول باندې څه به وایي ډېر نشې تماشې راوتي دي او تاسو به ګورئ زموږ خپرونې هم دغه شان دوامداري چې اکثر موږ د کریمینل کیسونه ډېر زیات وینو نو د خپلو ځوانانو دپاره به څه پیغام ورکوئ بس خاص موږ نشو ویلی په دې باندې حالات واقعیت تاسو خو ستاسو ته وړاندې دي خو که یو سړی په نشو تماشو باندې خپل مازدیګري خرابوي نو هغه له پکار دی چې سپورټس طرف ته توجه ورکړي کرکټ دې وکړي په مازدیګر کې فوټبال دې وکړي یا دغه شانته کې قدرتي ښکلاګانو طرف ته دې راتګ وکړي قدرتي شیزونه دلته کې اشنغر خو تاسو ته پته ده قدرتي شیزونه نه ټول ډک دی مالټې دي ګني دي ګوړه ده مازدیګري د خپل په دې کې دلته انجوایمنټ کوي او د نشو تماشو دې شنو پریز صحیح ده قدرمندو دې مخاله پورې زمونږ دغه ویلاګ چرته چې موږ ښاد او خوشحاله آباد اوسئ د دغه ځوانانو سره به زموږ پروګرام پای ته رسي چرته چې موږ د ځان ډېر خیال ساتئ باقي دغه کلیپونه سره شریکوم د مالټو د ډېر لوی الله په امان خوشحاله اوسئ